وی حضرت عیسی علیه السلام یو ځلې بار ته ووتو نو په لاره کې ولا مخې له ابلیس ورغی، ابلیس شیطان ولا مخې له ورغی نو په دې یو لاس کې ګبین راغستی دی او په بل لاس کې ایري راغستی دی ابلیس سره. په یو لاس کې سره څه دی؟ ګبین دی، په بل لاس کې سره څه دی؟ ایري دی، ایري. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایل ای د الله دشمنه بیا چېرته روان یې او دا په دې لاسونو کې دې اغوستې څه دي؟ د الله دشمنه بیا دې څه ارادې دي؟ نو دې ابلیس ورته وویلو وی ای عیسی دا ګبین چې دی که نه دا ګبین دا مې په هغې چا پسې اخیستی دی چې څوک غیبت کوي. څه کوي؟ غیبت کوي. نو دا ګبین د هغه په دې شونډو ومږمه نو هغه د غیبت ډېر خوند راپرېږدي. دا غیبت یو مرض دی کو خیال وکړئ. په دې چې څوک عادت وي په هغه ورې هسې ټایم نه پاس کېږي. دی به دوکان ته حجرې ته سړک ته دی به ځان له د بۍ څوک ګوري چې د سره کېني او د چا په سر باندې بحث وکړي. داسې خلک وکړي که نه وي خو دی چې د چا سره کېني د چا په سر به یې راغوستي. نو ابلیس وی دا ګبین مې دې له راغستی دی چې څوک غیبت کوي چې به شونډو ورته ومږم چې ښه خوند ورله راپرېږدي، ښه خوند ورله راپرېږدي. او ګوره کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي غیبت چې دی که نه الغیبة اشد من الزنا، دا د زنا نه بدترینه ګناه ده. غیبت د زنا نه سره بدترینه ګناه ده. او ستاسو به وایي چې غیبت د زنا نه څنګه بدترینه ګناه ده. نو د هغې مقصد دا ده چې د یو سړي نه زنا وشي زنا که نه نو دی خپېمانه وي که نه وي؟ دی خپېمانه وي، خامخا څه وباسي. یعنې چې په زړه کې څه ناسه ایمان وي او د چا نه بدکاري وشي دا انسان څه وباسي؟ ضرور توبه وباسي. دی ډېر خپېمانه چې دا رانه څه وشو چې په زړه کې ذره بره ایمان وي، چې ایمان پکې نه خو بیا څه کوي نو کوي دی. او غیبت چې کوي نو دې نه څوک توبه نه وباسي ځکه دا چاته ګناه نه ښکاري. نو هغې دا ګناه کبیره ده. دی په دې ګناه کې مبتلا د بل سپکاوی کوي په زړه کې دا راځي هم نه چې زه په ګناه کبیره کې مبتلا یم. د دې وجې نه د حدیث مبارک کې ورته ویلی شوي چې ګوره غیبت د زنا نه غټه ګناه ده. د زنا نه پکې سړی توبه وباسي، غیبت نه پکې څوک وباسي نه توبه. او بلکې په غیبت کې به څه کوي چې د چا دې غیبت کړی دی که نه نو د هغه نه به هم معافي غواړي. د الله په دربار کې به هم توبه وباسي خو چې د چا دې غیبت کړی دی هغه ته به هم وایي چې هلکه ګورې ستا مې ډېرې بدي بیان کړې خو معافي راته کوه. خو هغه معاف نه کړې الله دې نه معاف کوي. یاد وساته. نو ابلیس وی دا ګبین مې دې له اغوستی دا شهد و دا مې دې له اغوستی چې څوک غیبت کوي چې په دې شونډې ورته ومږم. او خاص کر زه هم د دې ښځو د شونډې خو د دې ګبین نه اړو خالي کېږي نه ځکه چې دا بل کار نه غیبت و. خو چې دوه تنه یو ځای کېږي په درېیمه باندې به یې راغوستي خوس به یې راښ کړي موکس یې کوي. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. وی ښه په دې ایرو باندې څه کوي؟ وی دا ایرې د یتیم په سر باندې اچومه. د چا په سر باندې اچومه؟ د یتیم په سر باندې اچومه چې خلک ترې نه نفرت کوي. دا ایرې د یتیم په سر باندې ځکه اچومه چې خلک ترې نه څه شروع کړي؟ نفرت شروع کړي. حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یتیم جاړي د الله عرش پړه کېدو شي. چې کله یتیم په جړا شي د الله عرش پړه کېدو شي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو لاړ شئ په دې ماشوم چا ظلم وکړو چې د هغه پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی. په ده باندې چا ظلم وکړو چې د چا پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی. په دې بېکسه باندې چا ظلم وکړو. نو په یتیمانانو باندې څه پکار دی؟ رحم پکار دی، رحم پکار دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چا چې د ځان سره یتیم په خوراک کې شریک کو که نه الله تبارک وتعالی د دغه انسان دپاره جنت واجب کو. الله تبارک وتعالی دپاره څه واجب کو؟ جنت واجب کو. چا چې یتیم ځان سره په خوراک کې شریک کو چې روټۍ خورئ یا خو ځان له دسترخوان له څوک راولئ داسې غریب او یتیم دسترخوان له نشي راوستی که نه نو کور له ولې څه لیږه کور له ولې لیږه. یو ورځ علي رضی الله تعالی عنه په ژړا شو ژړلي چا ترې نه تپوس وکړو چې شیر خدا ولې ژاړې په څه باندې په ژړا یې؟ وی اووه ورځې وشي ما له مېلمه نه دی راغلی اووه ورځې وشي ما د مېلمه سره ډوډۍ نه ده خوړلې یېرېږم په دې باندې هسې نه چې زه الله تبارک وتعالی د خپل نظر نه ورتاو کړم کو زه خو به چېرته الله ورتاو کړی د خپل نظر نه نه یم چې اووه ورځې وشي ما د مېلمه رانغی ځکه ژاړم په دې خبره باندې. نو ځان له چېرته دومره څوک ګورئ ښه یا ورله کور ته لیږئ. په غریبانانو یتیمانانو باندې څه کوئ؟ رحم کوئ، رحم کوئ.